بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو قدرمنو لیدونکو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ. لکه څنګه چې تاسې ګران لیدونکي موږ ته په کمنټونو کې مختلف ډوله پوښتنې کوي او د مختلفو سفارتونو ایمیل ادرسونه غواړي، د هغوی د ایمیل ادرس، د تلیفون او د ادرس په اړه زموږ څخه غوښتنه کوي. نو په دې خاطر ما وغوښتل چې تاسو ته یو لنډه ویډیو جوړه کړم چې تر څو تاسې وکولی شئ په خپله باندې د یو سایټ به درته معرفي کړم چې دغه سایټ په ذریعه باندې تاسې وکولی شئ د هر یو سفارت په هر یو هېواد کې د مختلفو سفارتونو ایمیل ادرسونه، د هغوی موقعیتونه او د تلیفون شمارې پیدا کړئ. نو په دې هیله چې تاسې زما چینل درسره سبسکرایب کړئ، د چینل کې زما چینل درسره سبسکرایب کړئ او په دې کې به تاسې وکولی شئ چې د مختلفو هېوادونو د مهاجرت په اړه معلومات ترلاسه کړئ، د هغوی د ویزو د ټایپونو په اړه، همدارنګه ټکنیکل درسونه به تاسې همدې کې کولی شئ او د طبیعت د ښکلاګانو څخه به هم تاسې مستفید شئ او هغو څخه به لیدنه وکړئ. نو په دې هیله چې تاسې زما چینل سره سبسکرایب کړئ او د زنګولي بټنه کېکاږئ تر څو تاسې نوټیفیکیشن ترلاسه کړئ د نوو او د اپډیټ ویډیوګانو په اړه. ښه، نو راځم تاسو ته غواړم چې دغه سایټ در معرفي کړم چې تاسې وکولی شئ چې په مثلا پاکستان هېواد دی، په دې کې چې ته د هر سفارت موقعیت یا ایمیل ادرس، تلیفون شماره غواړې، نو هغه به تاسو ته درکړي. د هر یا ټولو اروپایي هېوادونو دا د یو هېواد چې تاسې په کار یي، نو کولی شئ چې تاسې ورڅخه څه شی وکړئ، استفاده وکړئ. نو راځم دا کوم سایټ چې موږ سره دی تاسې ته چې دغه معلومات درکوي دا د ویزا ایچ کیو په نوم باندې visa.hq.com دا سایټ دی چې د لینک به زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې شریک کړم. نو د دې لارې تاسې کولی شئ مثلا د هر یو سفارت، اوس دې ځای کې ما ورته ویلي چې ته په ایران کې ماته د برازیل سفارت څه راکړه، ادرس راکړه، معلومات راکړه. ګوره برازیل ایمبسي ان تهران، صحیح ده؟ دا د برازیل ایمبسي ده په تهران کې، دی ادرس دی، صحیح ده؟ او دی تلیفون شمارې دي، دی فاکس شماره ده، همدارنګه دغه ایمیل ادرسونه دي، صحیح ده؟ او دغه د کوم دوی د ویب سایټ ادرس چې دی دې ځای نه تاسې کولی شئ د هر یو هېواد د ځای نه هم کولی شئ چې مثلا معلومات ورکړي، یا د دې ځای نه په اسانۍ سره کولی شئ چې ورته ووایئ ما ته د برازیل سفارت دلته به ته هېواد هغه کوې، څه به کوې، هېواد به مشخصوي ورته، صحیح ده؟ مثلا زه ورته وایم د افغانستان سفارت په ایران کې دغه معلومات ماته راکړه، دا یې ټول هغه ادرس یې شو، د تلیفون شماره شوه، د ایمیل ادرس شو، صحیح ده؟ او که غواړم په پاکستان کې زه هغه کړمه، پاکستان کې به دلته ولیکئ چې پاکستان باندې به سلیکټ به کړئ، کلیک به کړئ د پاکستان ټول پاکستان په اړه د افغانستان سفارت چې په هغې ځای کې کوم موقعیت یې چیرې دی، دغه د موقعیت ادرس دی، دا د تلیفون شماره ده، دا یې فاکس دی، او همدارنګه او دا یې چې دی ایمیل ادرس دی، صحیح ده؟ دا یې ویب سایټ یو آر ایل دی. نو دې ځای نه تاسې کولی شئ چې د هر یو هېواد دې ځای نه به هېواد ورته څه کړي، د ادرسونه دي، دا یې هغه په نقشه کې چې کوم د دوی موقعیت دی، کولی شئ د دې نقشې د لارې تاسې هم استفاده وکړئ. نو زه راځم او بیا ورته وایم چې په د برازیل سفارت ماته راکړه، د برازیل سفارت په کوم هېواد کې، پاکستان کې موقعیت یې ماته راکړه، د هغه د دوی نقشه ده، په دې چې کلیک وکړئ مستقیم ماته خپلې نقشې ته یوړي، صحیح ده؟ نو دې ځای کې هغه دوی دا معلومات شو، نقشې ادرس شو، دا نقشه شوه، دا ادرس شو، د تلیفون شمارې، همدارنګه دا ایمیل ادرس شو، دا ټول هر څه د ویب سایټ یو آر ایل شو. که غواړئ تاسې د هر یو هېواد د ویزو په اړه یا د هغوی د سفارت د تازه معلوماتو په اړه معلومات ترلاسه کړئ، نو تاسې کولی شئ چې د هغې هېواد ویب سایټ ته لاړ شئ، د هغې هېواد یا د هغې سفارت ویب سایټ ته لاړ شئ. سفارت ویب سایټ کې دوی کوم تازه تغییرات، کوم تازه معلومات چې هغه په دې ویب سایټ کې دوی شیر کوي، نو کولی شئ تاسې د هر ډول ویزو په اړه څه وکړئ، خپل معلومات ترلاسه کړئ. نو دغه څه شی و په پاکستان کې، همدارنګه په ایران کې، په دوبۍ کې، اوس ورته وایم چې ماته خو هر یو هېواد چې دې ځای کې تاسې به د هېواد نوم ورته لیکئ، صحیح ده؟ زه برازیل سفارت اوس په افغانستان کې غواړم، صحیح ده؟ په افغانستان کې موږ سره نشته که نه برازیل سفارت، دا به درته ولیکي چې visa HQ has no information about embassy of Brazil Afghanistan, please feel free to contribute by using the وایي دغه هغه په اړه معلومات نه لري، د برازیل ایمبسي په افغانستان کې دغه ویب سایټ چې که کوم ویب سایټ په اړه دوی معلومات نه لري، تاسې ته دغسې میسج پرېږدي، صحیح ده؟ نو بیا که تاسې څه سجیشن لرئ، کوم پیشنهاد لرئ، دې ځای کې به ورته ولیکئ او دا به سبمیټ به کړئ ورته. نو دغه و موږ سره د visa.hq.com په اړه چې دغه لینک به زه تاسې سره څه کړم، د ویډیو په ډسکرپشن کې شریک کړم. نو تاسې بیا که دې نه کولی شئ چې د هر یو سفارت چې تاسې د هغوی ایمیل ادرس پکار وي، موقعیت یا او د تلیفون شمارې، نو دې ځای نه کولی شئ چې تاسې څه وکړئ، په اسانۍ سره پیدا کړئ، د هغوی ویب سایټ پیدا کړئ
نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، نور هر څه پوښتنه څه پیشنهاد یې کولی شئ موږ سره په کمنټونو کې شریک کړئ. موږ به تاسو ته د تاسو د غوښتنو مطابق ویډیوګانې جوړې کړو او تازه معلومات به تاسو سره د مهاجرت په اړه، د نورو ټکنیکل درسونو په اړه، همدارنګه د افغانستان د مختلفو ښایسته